د اسلامي امارت د امر بالمعروف نوي قانون ته نړیوال خبرګونونه. د اسلامي امارت د نوي قانون په تړاو نړیوالې تودې خبرې، د ښځو حقونه، بندیزونه او نړیوالو عالمانو ته د امر بالمعروف چیلنج. درنو لیدونکو ستړي مشئ. په داسې مهال کې چې د اسلامي امارت د امر بالمعروف نوی قانون د افغانستان د نیمایي وګړو یعنی د ښځو د لا ډېرې محرومیدا لور ته د یو بل ګام په توګه په نړیواله کچه غندل شوی، د امر بالمعروف وزیر دفاع کوي او ان د اسلامي نړۍ دین پوهانو ته په دې اړه چیلنج هم ورکوي. نوموړي د نړۍ له دین پوهانو څخه وغوښتل که دغه وزارت د نوي قانون په اړه چې د ښځو حجاب، رسنیو او د اسلامي شریعت د تطبیق مسلې پکې ګډې دي، پوښتنې یا اندېښنې لري، دوی به وړ ځوابونه ورکړي. له اسلامي امارت څخه د ملګرو ملتونو بشري حقوقو ټولنې غوښتنه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ویانده روینا شمداسانی وایي اسلامي امارت باید د امر بالمعروف قانون ژر تر ژره بیرته لغوه کړي. له جنیوا څخه خپرې شوې خبرپاڼې په دې اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنر اندېښنې منعکسې کړي دي. هغه ویلي دي چې په دې قانون کې اسلامي امارت پر ښځو، ځوانانو او رسنیو ګڼ شمېر داسې بندیزونه لګولي دي چې له مخې یې د هغوی لومړني حقونه تر پښو لاندې شوي دي. دغه قانون په 4 څپرکو او 15 ټوکو کې توشیح او په رسمي جریده کې چاپ شوی دی. دغه قانون پر وړاندې بیلابیل خبرګونونه ښوول کیږي، خو طالب ویاند دا خبرګونونه بې ځایه بللي او له نړیوالو یې غوښتي چې اسلامي قوانینو ته درناوی وکړي. د اسلامي امارت نوي قانون ته د اروپایي ټولنې خبرګون. د اروپایي ټولنې مشرتابه وایي د امر بالمعروف قانون به د نړیوالو لخوا د افغانستان د اوسنیو واکمنانو رسمیت پیژندل نور هم سخت کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي تګلارو د استازي ویاندې ویلي دي د اسلامي امارت دغه قانون افغانان له ډیرو لومړنیو حقونو بې برخې کړي او له ښځو څخه یې د وینا د خپلواکۍ حق اخیستی دی او اروپایي ټولنه په دغه قانون سره حق پکه شوې ده. دغه فرمان له اسلامي امارت سره د اړیکو عادي کېدو او د نړیوالې ټولنې لخوا د هغوی د رسمیت پیژندنې پر وړاندې یو بل خنډ رامنځته کوي. دا رسمیت پیژندل هغه څه دي چې اسلامي امارت په عام ډول په لټه کې دی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.